الله فرمایي وعباد الرحمن الذين د الرحمن خاص بندگان اغدي يمشون على الارض ګرځي رواني په ځمکه باندې هونا نرمۍ سره واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله چې خبره کې جاهلانو سره ناپوه خلقو سره نو هغه ټیم کې سوي سلاما صاحب سلامت زما ته ته پیر نشته دی والذین عباد الرحمن هغه خلق دی یبیتون لربهم چې شپه تیری خپل رب مخ کې سجدا وقیاما د سجدي او د قیام په حالت کې والذین عباد الرحمن هغه خلق دی یقولون چې وای ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اے زمونږ ربا لری کړی د موږ نه د عذاب د جهنم ان عذابها كان غراما یقینا د جهنم عذاب ډېر لوی مصیبت ته انها ساعت مستقرا ومقاما دا د جهنم ډېر بد ځای دی د آرام د پاره حصارېدو د پاره او جهنم ډېر بد ځای د ډېره کېدو د پاره والذین اذا انفقوا عباد الرحمن او خلق دی چې کله مال خرچه کوي لم يسرفوا نو اسراف نه کوي ولم يقتروا او نه تنګي کوي بالکل ځان شم کړي وي وکانه بین ذلك قواما او د پمنځ د دې کې برابر والذین لا يدعون مع الله الها آخر عباد الرحمن او خلق دی نبلی الله تبارک وتعالى سره بالمعبود ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نوجني هغه نفس الله تبارك وتعالى دغه وجل حرام کړی دی بغیر د جرم شرعینا ولا يزنون عباد الرحمن هغه خلق دی چې هغه زنا نه کوي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما او چا چې وکړه کار نو دی به هم خپل د ګناه سزا د ګناه ته ملاوي يضاعف له العذاب دبل میں ملاویږي د عذاب یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې ويخلد فيه مهانا او د باغی کې همیشه وی شرمون کې ذلیل و پکې پروت وي ذلیل کړي شوی مهانا ذلیل کړي شوی الا من تاب مگر هغه چې توبه واخله وامن ایمان راوړو وعمل صالحا او نیک عمل وکړو فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات نو دا خلق دی چې الله تبارک وتعالى بددو بدیانه ولنه کانو سره بدل کی وکان الله غفورا رحیما او دی الله تبارک وتعالى بخل والا مهربان ومن تاب ده د کافر توبه دا که مسلمان نه دا کار شو نو ومن تاب وعمل صالحا او چا چې توبه واخله او نیک عمل وکړو فانه يتوب الى الله متابا نو دی واپس کیږي الله ته په خې طریقې سره والذین لا يشهدون الزور عباد الرحمن او خلق دی چې نه حاضرېږي دو د دروغو محفل ته واذا مروا باللغو او کله چې بے فائدې غلط ځای باندې په ناروا کارونو باندې تیریږي مروا کرامانو تیر شي په عزت سره والذین عباد الرحمن او خلق دی اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې دو ته بیان کړی شي یاد کړی شي دی الله تبارک وتعالى آیتنا لم يخروا عليها صما وعميانا نپریوزی پاغه باندې الذين هم عباد الرحمن وخلق دي يقولون چوای ربنا اے زمونږ ربا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين راو بخې مونږ ته زمونږ د بیبیانو نه زمونږ د اولاد نه دستورګو یخواله وجعلنا للمتقين اماما او ګرځې مال متقین لپاره امام سرداری چې مال تعالی کړ دا د کور مشهد جوړ کړي ما الله د ځما ته نه کې دیندار کې دا کسانو مشهد جوړ شم چې متقیان وي اولئک دا خلق یجزون الغرفه بما صبروا دو ته بدلی کې بنگلې ملاویږي د دوی صبر دی وجنا ويلقون فيها تحيه وسلاما او دو ته پیش کولې شي په جنت کې دعا او سلام خالدین فيها دو به همیشه په جنت کې وي څنګه چې کافر همیشه په جهنم کې دي حسنت مستقرا ومقاما جهنم بارک الله فرمایل بد زید د پات کېدو بد زید د ډیر کېدو او د جنت بارک فرمای حسنت ډیر خیسته زید مستقرا د آرام او د پات کېدو ومقاما او د ډیر کېدو قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم زما د رب څخه پروا ده نوې ساس عبادت بس پروا نشته زما د رب کته زغه بندګي کوي نه پتا سول ارسل کې نه کوي نو هغه پروا نشته دي فقد كذبتم لكن تاس نعمتونه د الله دروغجن کړل فسوف يكون لزاما نشيب عذاب لازم تاسو سره د اخري سبق دی د سورۃ الفرقان د ازدکه کورونو کې د تلاوتونه کوي د خپل بچو ته د صفاتو خیالات من کراولي او الله دې د ټول صفات من کې
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق راولي کوم ګناهونه دی الله دې هغه نه موږ بچ کړي الله دې یو بل سره موږ مینه محبت اتحاد او اتفاق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین